راتلونکو 40 ګنټو نه تر 30 ګنټو پورې دا داسې وخت دی چې په دې کې هندوستان په پاکستان شاید چې حمله وکړي. دا بریکینګ نیوز دی د دې وخت، او پاکستان هم په دې وخت کې سپیشلی د پاکستان پوځ ډیر په های الرټ باندې موجود دی. د ملک چې څومره سرحدات دي، څومره پولې دي، هغه یې مکمل ګنډلي دي، او په دې ویټینګ کې، په دې انتظار کې دی چې یاره هندوستان کله هم کولی شي چې په پاکستان حمله وکړي، او دا کله هم حمله کوي، اټیک کوي چې موږ د هغې جوابي کاروایي کوو. تر دې دمه پورې په بارډر باندې یو سایډ ته د هند چې کوم پوځ دی هغه هم ډزې ډوزې کوي د پریشرایز کولو دپاره د پاکستان، او دغه رنګ د پاکستان پوځ چې کوم دی نو هغه هم ډزې ډوزې کوي په ال او سی لاین اپ کنټرول چې کوم بارډر دی. د هندوستان یو دوه تیارې، یو دوه جهازونه هم د پاکستان حدودو ته راوښتي وو، خو د هغې هم په وخت باندې د پاکستان ایرفورس چې کوم دی د هغې د کنټرول کولو کوشش کولو، نو بر وخت هغه واپس خپل د هغې چې کوم حدود دي، هوایي فضایي چې کوم حدودو، نو واپس هغه تیارې، هغه جهازونه هلته کې اوښتي دي. تر دې دمه پورې دا اطلاعات هم مخې ته راځي چې د هندوستان دوه ډرون جاسوس تیارې چې کومې دي دا پاکستان آرمي راغورځولي دي، او دا د ال او سی لاین اپ کنټرول چې کومه ایریا ده په دغه حدودو کې دا تیارې ګرځېدلې د دې مقصد دپاره، د دې میشن دپاره چې د پاکستان په آرمي نظر وساتي، د پاکستان د آرمي په اړه باندې سیکرټ انفارمیشن او ډیټا دا کلیکټ کی. خو پاکستان ایرفورس هغه په ټایم باندې هغه ډرون تیارې چې کومې دي دا راغورځولي دي، او باقاعده دا یو بریکینګ نیوز دی د دې وخت. په عامه لیول باندې که موږ خبره وکړو، د هندوستان عوام جنګ نه غواړي، خو د هندوستان موجوده حکومت سپیشلی بی جے پی پارټي حمله کول غواړي په پاکستان، او بیا سپیشلی نریندر مودي چونکې هغه دړکې ورکړي دي انټرنیشنلی په بین الاقوامي سطح باندې، په نړیواله کچه باندې هغه پاکستان ته دمکیانې ورکړي. اوس که هغه په پاکستان حمله ونه کړي نو د هغه عزت چې کوم دی بین الاقوامي طور باندې هغه ډیر زیات بې عزته کیږي، د هغه چې کوم پولیټیکل پاپولیریټي ده هغه مزید نوره خرابیږي. نو هغه په دې سوچ کې دی، ښه ورته دا پاتې ده چې د پاکستان پوځ او آرمي هم داسې څه معمولي پوځ نه دی، بلکې ښه مضبوط سټرانګ آرمي ده، او که زه حمله وکړم نو په ما به هم ښه جوابي وار کیږي د هغې د طرفه. خو د خپل عزت د بچاو دپاره، د خپل مقبولیت دپاره، او هغه چې کومې دړکې ورکړي دي، اوس د هغه خپلې بیان بازۍ د پوره کولو دپاره هغه داسې لار ګوري چې په یو لار د پاکستان حدودو ته رادن نشي، او یو څه ځای ټارګټ وکړي، څه ځای چې کوم دی نو خپله نشانه جوړه کړي، هلته حمله وکړي. خو داسې حدود، داسې لاره ورته نه میلاویږي. د پاکستان آرمي په دې وخت کې د تیرو 15 ورځو نه بالکل په های الرټ باندې ولاړه ده. شپه او ورځ چې کوم دی د ملک حفاظت او پروټیکشن کوي. بل د پاکستان تحریک انصاف مشر جناب عمران خان په اړه باندې د دې وخت اهم او مهم خبردار چې د هغه سره فیصل چودري نومي یو سیاسي نماینده چې کوم دی هغه ورسره ملاقات کړی دی، او د هغه د وینا تر مخه هغه دا وایي چې جناب عمران خان چې کوم دی نو هغه هم په موجوده معاملاتو باندې خپل موقف بیان کړی دی، او هغه دا وایي چې موږ د پوځ سره، د آرمي سره په دې معامله کې ولاړ یو، چونکې پوځ د ملک د پروټیکشن لپاره، د یو هیواد د تحفظ دپاره جوړ وي. نو په دې وخت کې پوځ له پکار دا دي چې په مکمل ډول باندې د ملک تحفظ چې کوم دی په هغه کې خپل کردار ولوبوي. قوم به ورسره هم ودرېږي، او موږ ورسره ټول ولاړ یو. دا د عمران خان سټینس او موقف دی. او دې سره سره دا خبره هم مخې ته راغلې ده چې هغه دا هم ویلي په خپل بیان کې چې نریندر مودي موږ شکریا ادا کوو چې هغه یو داسې آغاز وکړو، د یو داسې کنټروورشل ایشو آغاز دی وکړو د دواړو ملکونو ترمنځ، چې د هغه د دغې اقدام په وجه باندې د پاکستان ویشلی شوی قوم چې په مختلفو طبقو کې ویشلی شوی و، چا به یو څه کول، چا به بل څه کول، هغه نن د دې ملک د دې خاورې د دفاع دپاره ټول قوم راغونډ شوی دی، او په مشترکه ډول باندې د خپل ملک د حفاظت دپاره د هندوستان پر ضد ولاړ دی، د خپل ملک سره. او د دې سره سره د پاکستان چې د سیکیورټي کم فورسز دي او کوم ادارې دي نو د هغې سره هم ولاړ دي.